وینا واوري خلک په ناره جواب ورکوي نور پښتون نور پښتون نور پښتون نور پښتون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سویلی وزیرستان پوانا خورا بنده پولسینا روٹول شوی دی دے امن دے پورا امن غوڑی دیر خبر وشول پسٹیج بنده ہر سڑی اظہار حد امن کڑائی دائی او پا دنیا کشے دیگی ریاست دے پشتین قوم یدا سے چہرہ جڑا کریے دو خلقتا پدا سے نومے دا پشتین قوم بیر پیشان دلائی دائی چه قدا چیر داشت گردی قدا چیر وحشی دی دیگی نومہ پا وجہ بندے محاذبہ دنیا دے میرنا نفرت کوي میر سره نزدیکیږي نه د میر سره کیسان کوي خو میر د دغه سټیج نن ټول دنیا ته یو چیلنج ورکوي چې په تیر 15 کلاک شي او تارب انسانون چې کیم پندېږي او مختلف قومونه چې کیم پندېږي پدا او تارب انسانون شي پدا سلکینه قومونه شي یو قوم یا یو خلق مشتا وشای چې ایګي د امن د پورا دمرا ډېر احتجاجی نه کړی وي دمرا ډېر جلوسی نه کړی وي لکه پښتون قوم چې کړی دي محترمه د ټول دنیا انسانون یو طرف ته کېستای خالی پښتون قوم پی ټی ایم چې په 15 کلاک د امن د پورا کې احتجاجی نه کړی دي په ټول دنیا په انسانون نه ډېر وکړل نو لہذا دا ثابتوي چې دا قوم امن پسند قوم دی دا قوم د امن خوښوین کوي قوم دی دا پرمختګ خوښوین کوي قوم دی خو دولت د ریاست پالیسي داسې دي د ریاست هغه منصوبې داسې دي چې د هغې لومړی میز تباه کېږي ذلیلېږي بربودېږي د میز په خوب راباندې د دهشتګردۍ یوه واقعه هم د میز قومینې نه تو کړې د قومینې په مشوره نه تو شوې ولسینې نه تو کړې د ولسینې په مشوره نه تو کړې ریاست کې د ریاست په مشورې شوې دي غونډ چې څومره دهشتګردي شوې دو لہذا دهشتګردۍ ذمہدار دا دغه ریاست دی پښتون قوم نه دی خو بیا هم دنیا لګیا دو د ریاست سره معاهده کوي چې ته دولت هغه وکړه دغه وکړه دغه معنا دا دو چې دا دنیا هم دولت بدامني غوړي دا هم دولت دهشتګردي غوړي ګوره شل کله کېږي د میخ په خوره جان دی دغې فوج جرنلونه کرنلونه خپل بیانونه پروته دي خپل بیانونه یې پروته دي چې دهشتګرد میز جوړ کړي دي دهشتګردي میز جوړه کړې دو بیا امریکا ها اقوام متحده ها یورپ پیسې هم ورکوي ډالر هم ورکوي دغه دا معنا دو چې ته هم په دا باندې روزي یې لہذا دنیا دهشتګرده کېدای شي خو پښتون قوم دهشتګرد نه دی د دنیا طاقتونه دهشتګرد کېدلی شي خو د پښتون قوم ولس دهشتګرد نشي کېدلی په دا خوره باندې د دهشتګردۍ نقصان خالي پښتون قوم ته دی څوک لیوني دي چې خپل ځون ته نقصان ورکوي البته په دا خوره باندې دهشتګردۍ او جنګونه د دغې پاکستان د جرنلونو نه وکړه تر امریکا پر د خپله ته پیدا راونه دو ځکه دوی ډالر هم پکښې لګوي ځکه دوی روپۍ هم وختون خپلې هم ګټي خلق ته یې ورکوي اول خبره صرف مو دا کلیر کوله چې پښتون قوم نه دی دهشتګرد دا دنیا د دنیا قوتونه سره د پاکستان د جرنلونه دا دهشتګردي کړې دو کوي میر نه دو کړې میر قوم په چا باندې بمباري وکړله دولت اکثر خبره کړي مې څو ورځې وبیلی دی چې د پاکستان په میډیا خبره کړي چې دا د ریاست مخالف خلک دی مخالف خو هغې ته یایي چې چا ته نقصان ورکوي میر د دغې ریاست څو کسان اغوا کړي دي یو هم نه دی اغوا کړی میر د ریاست څو کسان مړه کړي دي یو هم نه دی مړ کړی میر د ریاست امن غواړو غواړو میر
میر نه دی مخالفت کړی ریاست د میر په زرګونه خلق ورکړی دی ریاست د میر 80,000 پښتانه ویشتلي دي لہذا پاکستان انټي پښتون دی پښتانه انټي ریاست خو نه دي د مخالفت کړی دی او مشرونه د ریاستي ذمہواري وي خپل شهري ته امن ورکوي خپل شهري ته د روزګار موقع ورکوي خپل شهري ته د تعلیم سیټ اپ کوي چې تعلیم وشي خپل شهري ته د صحت مراکز جوړوي میش کې صحت ګوري مریض وروشي د ملتان ته درېږي میش په خورا نشته دی میش تعلیم یونیورسيټي کول غوړي میش د خپل خورا نو ورته وزیر دولت نه دی کړای میش کا روزګار کول غوړي هو د خپل خورا نو ورته وزیر دولت نه دی کړای او میش کا امن غوړي هو دولت هر څه چې شل کوي ته مين دی لوټ شي د خورا وځي چې دولت امن نشته د ریاست کیما ذمہواری پیرا کړی ته نه میش امن روکړای دی نه میش تعلیم روکړای دی نه میش روزګار روکړای دی نه د صحت موقع روکړی دی چې د میش د صحت علاج په وشي لہذا معنا دادو چې دا ریاست د میش ریاست نشو زه تاسو نه پښتنه کو چیرې هم نه وی اورېدلې چې د امریکای فوج خپل د امریکای عوام مړکو چیرې هم نه وی اورېدلې چې د برتانیې فوج خپل د برتانیې عوام مړکو چیرې هم نه وی اورېدلې چې د عرب فوجونه خپل عرب مړکړي دي د ترک فوج خپل ترکیان مړکړي دي د ترک عوام د ترک عوام وروته پنکینه ته مقصدونه ته فوجي ځون په لاته وزمن خو خپل شهري ته څنول نور بیا اورېدلې چې د فوج په پنجاب څخه مړکړي دي هیڅ کله په تاریخ شي هیڅ کله په تاریخ شي د یو قوم د یو ملک فوج خپل شهریان نه دي مړ کړي البته د امریکای فوج د نور قومي خلک مړ کړی دی د برتانیې فوج د نور قومي خلک مړ کړی دی د عرب فوجونه په یمن کې د نور قومي خلک مړ کړی دی او دغه د پاکستان فوج د پنجاب نه دي بلوچ پښتنو سخت کلک مړ کړی دي دا د خپل قوم نشمري دا د خپل شهري نشمري دا د ریاست حصہ نشمري قانونی تشتیایی قانونی هغه شتیایی چې یو قوم په ټیکنیکل طریقه سره په یو داسې انداز چې محسوس کیږي نه بل قوم ونسي د په وسایل او د په حالات کاروبار کوي تخت کالونیالیزم یې دا برتانیا کوو او د برتانیا نه پته د وارثونو شریک کړی دی د پښتون قوم نه د پښتون وطن نه د یو قانوني جوړ کړی دی دغه په وسایل باندې دغه په وینه غوښه باندې دغه په دغه په ځنګلونه باندې دغه په میوه باندې د خپل کاروبار شریک کړی دی نورو ملو چې ګیري چې دا خپل خورا دغه کالونیالیزم نه وګوري دغه استعماریت نه وګوري میز دوست په دا خورا کې تر دې یعنی ګلو نه غړي څوک ها په دنیا کې چې د خپل خورا وطن اختیار خپل دشمن ته ورکی هغه نو څنګه کوم مخلوق شي میرا د خپل خورا د خپل وطن اختیاروم په خپل لوس نه دی د میر د وطن اختیار دغه چا په لوس دی چې تاریخ کې نسل در نسل میر سره جنگیدلی نسل در نسل د میر لشکرې په دی ورقتلې دي نو هغه بدلاو هغه انتقام حاصل دی او په خپل خورا د تو اختیار کې د دشمن په لوس دی چې په تو اس رحم نه کړلای چې نه کوي محترمه دغه د پوره کتاب معیار څخه جوړ کړی دی معیار یې دا جوړ کړی دی حالانکه چې چا خپل ملک وي خپل ملک څخه معیار دا وي چې څوک انصاف غوړي هغه ته خلق احترام لري او څوک چې بې انصافي کوي هغه په قانون په ملک څخه نه خلق عزت وي د ملک نفرت وي زده دلته چې انصاف غوړي په پیار کوي او هغه خلک چې تاسو سره بې انصافي کوي د شتګردي کوي اته نو یې نه ورکړي دي دلته چې څوک امن غوړي هغه پیار کوي څوک چې بدن نه جوړوي هغه دلته معزز خلک دی دلته چې څوک وژل کوي خلک قتلام کوي هغه د روانه د غونډه حدود شوي دي هغه علي وزیر چې د کور یو تلف کسان شهیدون شول هغه په جنینه کې پروت دي دوی پوره معیار بدل دی ځکه چې تو دا
دای یو قانوني غونډې د یوې قانوني غونډې شمېري چې د خپل مفادات د خپل ژوند په جوړوي نن که د ژوند جوړ دی نن که دی په بهر ملکي راشد جزیرې لري نن که دی په اپا جونز فیکټرۍ لري نن که په امریکا او په یورپ سے غټې غټې بنګلې لري زمن یو نه یې شریف شریف یونیورسټي د دنیا په اعلی اعلی یونیورسټي کې سبقونه یې آئے تو ګوره تاسو ورسل یې دو لیکل یې دو غلا کړی یې دو قتلعام یې په سر کړی دی خلک یې ځورولی دی خلک یې د خپل وسایل نه او د هر څه نه پوه کړی دی دا په دې هېڅ جوړ کړي دي دا د خپل صلاحیت نه و دا د ده د خو وسایل نه وي دمره د ده دمره هېڅ روزګار نه و یو روزګار و د تو په وینې د تو په خورې د تو په ځنګلونه د تو په وسایلې د تو په هېڅ کې په هغه باندې دا هر څه جوړ کړل نو محترمې دا یو لوی ظلم دی دا یو لوی جبر دی او د یوه پوره قوم سره لګیا دی په قومي انداز لګیا دی زه ثابتولی شم ملو خو د هر دوی ملو دی په پنجاب ملو یې نه دی ستړی کړی خو د پښتونخوا یې ملو ستړی کړی دی او داسې کاروباري خو د هر دوی کاروباري دی خو په پنجاب کې د یوه سړي نه پتا نشته دی د تو د وطن د کاروباري نه پتا دو ملک په هر دوی شسته دی چودریون په پنجاب کې ډېر دي نه دي د بل دوی د چودریون سړي نه پرې کړي د تو د وطن د ملک سړي نه پرې کړي دي پولیس په هر دوی شسته دی نه دی په بل دوی طاهر داوړ ورک شوی د تو د پښتنې ورک شوی دی اولس خو په هر دوی شته دی نه دي په کلي کې دماکې شوی بمبارې د تو په پښتنه شوي دي په تو باندې برید مناسب قوم شوی دی په پښتون قوم برید دی نو په دا کیسه سره غلطه وي چې بیا هغه دو بیا دغه دو هېڅ دوه کسانو شته دی د تو په خوږه باندې برید شوی دی اټیک شوی دی هېڅ د پښتون قوم جرأت کتل شي چې دی څومره مقابله کوي څومره په شروع وځي خو زموږ یقین دی چې که پښتون قوم تېر ووت و بیا پاکستانو پرېده بیا کنفیوز و نن نه دی کنفیوز نن نه دی په دا چې دی وره دی دی بلکل پېژندي چې موږ دشمن څوک دی او د دغې دشمن د پوره په یوه ورځ باندې نه مسلې حل کېږي په یوه ورځ د وسلې نه متعلق دی چې یوه درنه وکړه میز د مسلې حل غواړي په یوه درنه نه حل کېږي نه ده د ډګري سره پوله باندې په یوه درنه ختم کېږي ویز مزال دی ځانونه تیار کړستی فکر جوړ کړستی یو قومي او شعوري انداز خپل کړستی د قومي خبرې ملګرتیا وکړستی که چېرې دا شریک ولا یو په ورځه مزال شو میز ورسره درېمي ورسره مخکې کېږي یو ورونه سي وي او د دغه خبرې چې څه خوړلي دي په دم لک شوی وایي چې کای یې کړو ویله چې مې خیر خولې نه وځي نو محترمه در نشریدو دلته یوه خبره لږ بل سر لګېدله میزه یې شکریا ادا کوله شکریا د پردې ادا کېږي د خپل وجود شکریا نه ادا کېږي میز وجود یې د دغه ولسونه میز د دغه ولسونه خلکي ونه ته امید سره نرسي په درېیم جون 2013 زموږ ملګري زموږ ورکرونه په دغه خوبه د امن د پوره وینه تېو کړې دي په انګوره تېو کړلې په خړ کمر یې تېو کړلې ارغان نوړي یې تېو شوې تاریخ وینه تېو شوې دي زه د خپل ملګری هغه پیره باندې ورته ویلوړ وو هغه موقف هغه یو یار او هغه فکر چې زموږ ملګري قربانۍ پرې ورکړي دي او میز په مخ بیایي او مخ ته وځي او دوره مې مخکې کوي چې هغه مقاصدو ته ورسېږي لیکن د میز د ملګري په ذهني نقشې وي انشاءالله د تحریک هر شهید یا هر ملګری چې جیل یې خوړلی دی یا هر ملګری چې تکلیف یې تر کړی دی او په یوه شي باندې یوه ورځ خامخا فخر کوي چې داسې تحریک ملګرتیا مې کړې وه چې که قرباني نه مې کوله نو د کوم مقصد د پوره مې چې ورکوله هغه مقصد حاصل شوی دی هغه مقصد پر وزن نه رسوي نو ډېره مننه خوشحال اوسئ.